ملګرو دغه ځوان د واده اوله شپه په حوالات یعنې په جیل کې تېره کړله. ولې په جیل کې اوله شپه تېره کړله؟ د واده د څه کړي وو؟ د مکمل معلومات د ابراهیم جان له خولې نه اورو. ملګرو ویډیو زیاته شیر کړئ ځکه چې نور خلک هم دا رقم ته غلط کارونه ونه کړي او خپله زندګي برباد نه کړي. دغه هلک واده و خو اوله شپه یې په جیل کې تېره کړه. راځئ دغه ویډیو تر اخره پورې راسره وګورئ. د واده لومبۍ شپه ناوې ټوله شپه د خپل خاوند په انتظار ده چې هغه به کمرې ته راشي او د واده زلمي ټوله شپه د تاڼې په حوالات کې سبا کړله، یعنی ټوله شپه په حوالات کې تېره کړله. د ټولو ناول راته تاسو ووایئ، په کمنټ کې خپله رای پیش کړئ چې د سره دا کم کردار پولیس وکړو، آیا دا ښه وکړل او که نه دی بد وکړل او د سره داسې کول پکار و که نه. اوس راځو ډیټیل طرف ته چې د ده قصور د ده ګناه څه ده چې ټوله شپه ده په دې حوالات کې تېره کړه. ګوره هوایي فایرنګ داسې یو څیز دی که نه چې په دې کې بې ګناه خلک پکې مړه کېږي، خو زموږ دا خلک بیا هم نه صبرېږي، همدغه هوایي فایرنګونه کوي او د هغې نه پس دغه بې ګناه خلک پکې مړه کېږي، ماشومان پکې اکثر مړه شي. په یو علاقه کې داسې واقعه راغله چې هوایي فایرنګ وشو په واده کې. پولیس والا چې راځي تاسو لري دا معلومه چې هغې د واده زلمی بوځي، نور چاته څه نه وایي. همدغه شان چې هوایي فایرنګ وشو پولیس راغلو نو پولیس د واده زلمی ګاډي ته وخېجو موبایل ته او بویې تلو. کله چې دی بوتلو نو په حوالات کې په ده باندې ټوله شپه په څه وجه باندې سبا کړه، دې له د کمې ګناه سزا ورکوله. د پولیس والو مین مقصد او مین مطلب صرف دا دی چې تاسو دا هوایي فایرنګ مه کوئ، ځکه چې تاسو هوایي فایرنګ کوئ نو په دې کې بې ګناه خلک پکې مړه کېږي. نو د دغې ګناه سزا یې دله ورکړله او په ده باندې ټوله شپه په جیل کې تېره کړه. اوس څومره چې ستاسو نه کیدای شي دا ویډیو ټولې دنیا ته ورسوئ او خاص کور زما پښتنو ورونو ته چې پښتانه د دې نه عبرت والي چې که چېرې تاسو هم په ودونو کې فایرنګونه کوئ که نه بیا به ستاسو دا انجام وي، ځکه چې د واده په شپه به بیا تاسو هغه چې کومې د واده خوشحالۍ دي هغه به ستاسو نصیب نشي. همدغه شان د حوالات دیدن به کوئ او په حوالات کې به یو شپه تېروئ، نو بیا چې په سبا شي نو بیا به راته خلک هم خبرې کوي، څوک به راته پیغورونه کوي، څوک به راته رد بد وایي چې ولې د فایرنګ کولو. نو دا خو په دې دنیا کې د هوایي فایرنګ هغه سزا ده چې میلو شي، خو که په دې کې بې ګناه څوک مړ شي نو په هغه جان کې چې کومه سزا ده هغه لا پاتې ده. څومره چې نه کیدی شي نو دا ویډیو زموږ یو اویرنس پیغام دی چې هوایي فایرنګ نه ډډه وکړئ. هوایي فایرنګ په یو موقع باندې هم مه کوئ، پوه شوې؟ کله هم چې تاسو هوایي فایرنګ کوئ که نه نو تاسو به همیشه د شرمندۍ سره مخ یې او همیشه به تاسو نه یو داسې غلط قدم اوچتېږي چې په هغې کې به بې ګناه خلک مړه کېږي. ویډیو چې دی نو دا ډېر زیاته د افسوس هم ده، خو په دې کې یو ډېر غټ میسج هم پروت دی او ډېره د خندا هم ده، سړي له خندا هم ورولي. خو په دې کې دا یو میسج دی چې کم خلک هوایي فایرنګونه کوي نو د واده د شپې هغه چې کمې خوشحالۍ وي که نه جي هغه به د هغې همدغه شان په غمونو کې بدلیږي او ټوله شپه به دې په حوالات کې به تېروي.